د اور علاج چې په یو ځای کې اور ولګي دا په بعضو حدیثو کې هم راغلی دی. نن سبا دا اورونه ډېر زیات شوي دي په ډېرو ځنګلاتو کې هغه ولګېدل. همدغه رنګې بعضو کورونو کې د هغې ډېر ویډیوګانې خورېږي چې اورونه لګېدلي. د دې خو یو علاج دا دی چې سړی پرې اوبه واچوي، لیکن بل یو علاج په حدیثو کې دا هم راغلی دی، ولو چې حدیثو کې ضعف هم شته دی. اهل علم په هغې باندې کلام کړی، لیکن هغه روایتونه بعضو اهل علمو حسن کړي هم دي. یو روایت کې راغلی دی عبدالله بن عباس عنه نقل کړی دی اذا رأيتم الحريق و چې کله تاسو اور ولید فکبروا تاسو تکبیر وای الله اکبر وای فإنه يطفئ النار و دا اور وجني الله اکبر. نو علاج دا شو یعنی چې اور ولګېده کور کې دی ځنګل کې دی وغیره ګاډي کې ولګېده الله اکبر دا په تیزه باندې ویل کول پکار په دې سره دا اور مري. او ابن القیم رحمه الله فزاد المعاد کې د دې یو سر یو وجم ذکر کړی ده. هغه وایي وجه په دې کې دا ده د یو حکیم انسان تېر شوی الله ډېر پوهه ورکړې وه اهل علمو ته معلوم دی. وایي وجه دا ده سر په دې کې دا ده چې دا الله اکبر وی په دې سر دا اور مري. وایي وجه دا ده چې دا اور اصل کې د اور نه شیطان پیدا دی او شیطان کې هم تکبر دی او په دې اور کې خپله هم یو تکبر ماده ده د علو ماده ده په دې کې. نو اور او شیطان دواړه غواړي چې په ځمکه کې فساد وشي او الله اکبر دا چې کوم دی دا کبریا د الله ده، الله جل جلاله عظمت دی په دې کې. نو د الله د عظمت سره شیطان او اور دا ختمیږي. ډېرې ښکلې خبرې ته نکتې ته دې اشاره کړې ده. همدغه رنګې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه هم ذکر کوي وی الله اکبر وجم په دې کې دا ده وایي چې دا ګوره په اذانونو کې دا ویل کېږي. همدغه رنګې په اخترونو کې الله اکبر تکبیرات ویل کېږي. همدغه رنګې په منځونو کې، همدغه رنګې نورو ځایونو کې صفا مروه شو وغیره. وجه دا ده وایي چې دا د الله عظیم لوی ده که نه. د دې په مقابل کې هیڅ شی هم نشته. بیا فرمایي وبه یطفأ الحریق وان عظم په دې سره وایي اورونه ختمیږي په دې الله اکبر سره وایي چې هر څونه غټ شي او هر څومره ډیر شي. نو دا یو علاج دی عزتمندو چې سړی د الله جل جلاله نوم یاد کړي او دا په تجربو سره هم ډېر شوی دی. ډېرو اهل علمو دغسې تجربې کړي دي چې اور سره دغه شوی دی. همدغه رنګې زما یو ملګری یو عرب هغې ویله چې زما ګاډی اور یې واغسته او همدغسې الله اکبر وایي لمبې راجګې شوې خو الله اکبر چې مو پې ویله وایي لاړه اور ختم شو سبحان الله. نږدې ملګری و زمونږ نور اهل علمو په کتابونو کې دا لیکلي دي. همدغه رنګې دا لوی لوی امامان ابن قیم رحمه الله شیخ الاسلام رحمه الله چې ما ستاسو مخې ته ذکر کړل. نو دا یو ښه علاج دی چې موږ یې وکړو په تیزه سره الله اکبر تکبیرات سړی شروع کړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره داسې تکبیرات وایي نو الله جل جلاله دا اور سره ختموي. اولې بیا نه ختموي د الله کبریا په مقابل کې اسم هغه نه دي.